بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافت ورډ 2000 یو بل درس راغلی. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته زوم در وښیم، یعنې د صفحې د اندازې زیاتول او کمول، د صفحې نږدې کول یا لرې کول. بعضې کسان وایي صفحه غټه کړه، بعضې کسان وایي دا صفحه نه کړي، زوم کړي، یا نږدې کړي یا لرې کړه. دا په هغه وخت کې موږ داسې څخه استفاده کوو چې بعضې دوستان یا بعضې کسان غواړي چې مثلا یا د سترګو تکلیف ولري یا بل بعضې خاص دلیلونو پر اساس باندې غواړي د خپل صفحې اندازه نه کړي غټه وویني. د زوم د سیټینګ دپاره موږ راځو ستاسې د ورډ چې موږ خلاص کړئ راسئ دلته په راسته طرف کې وګورئ. دلته موږ په دغه حصه کې د زوم دپاره سیټینګ لرو. دلته اولنی دغه د زوم د سیټینګ دپاره موږ چې کوم دغه درجه لرو، د دې درجې نوم دی زوم سلایډر. دې ته وایي زوم سلایډر. دې په واسطه باندې موږ کولی شو د زوم اندازه زیاته کړو یا کمه کړو، صفحه لږ غټه کړو یا کوچنۍ کړو، یا نږدې کړو یا لرې کړو. په ډېرو مختلفو اصطلاحګانو سره خلک دا استفاده کوي، خو په اکثره کم ستاسې سره خلاص دغه رقم استفاده ځینې وکړي. اول د زوم کولو دپاره موږ کولی شو دغه سلایډر دغه درجه د موس په واسطه باندې دغسې ونیسو. کولی شو چې د منفي خواته یا د مثبتو خواته حرکت وکړو، صفحه به پخپله غټېږي یا کوچنۍ کېږي، یا به زوم ان او زوم اوټ کېږي، یا نږدې او لرې کېږي به، یا غټېږي او کوچنۍ کېږي به. بله لاره یې تاسې کولی شئ دلته د مثبت باندې کلیک کړئ، ستاسې صفحه به غټېږي، پر منفي باندې کلیک کړئ، ستاسې صفحه به کوچنۍ کېږي، یعنې صفحه به زوم کېږي او د زوم څخه بیرته خارجېږي. زوم ان یا زوم اوټ ورته وایي. د زوم دپاره موږ بل سیټینګ لرو، هغه دلته دی. پر دغه فیصدي علامه چې دلته کوم شته دا کلیک کړئ، د زوم هغه وینډو به تاسې ته خلاص شي. د زوم په وینډو کې موږ لرو 200%، 100%، 15% ټولې اندازې دي. د دغه اندازو څخه زیات استفاده کړي نو دلته دغه شکل باندې ډیفالټ شکل وساتئ. که چیرې موږ 15 انتخاب کړو ویې ګورو، که چیرې زموږ د صفحې د 15 په واسطه باندې دغه نه به معلومېږي، یعنې د صفحې اندازه به دغه نه وي. که غواړئ چې لږ څه تغییر ورکړئ، یعنې د خپل صفحه لږ څه غټه ووینئ، نو بیا راسئ 100 انتخاب کړئ. اوکې، دا یې هم 100. بیا راسئ دلته د زوم پر دغه درجه باندې کلیک کړئ، راسئ دا ور به د زوم په وینډو کې 200 انتخاب کړو. زموږ صفحه څونه غټه راښیي، په دغه اندازه باندې زموږ صفحه به راته ښیي، یا دغه اندازه به یې نږدې او لرې کړي. د دې څخه بعد موږ کولی شو د منویل سیټینګ یا لاسي خپل د خوښې اندازه ورکړو، مثلا 15%، 15 وبخښئ، وګورئ دا 15. که تاسو چیرې خپل ځان ته مشخصه اندازه لرئ چې د هغه څخه ستاسې استفاده کوئ، هغه ته تماس ورکړئ، مثلا 110. اوکې، د دې څخه بعد راسئ دلته کلیک کړئ، دلته لیکلي دي پیج ویډ. که چیرې تاسو دا انتخاب کړئ د صفحې بر به زیاتېږي. اوکې، د صفحې د بر زیاتوالي لپاره فقط استفاده کېږي. بیا راسئ دلته کلیک کړئ، راسئ لرو ټکسټ ویډ. که چیرې ستاسې په ډاکومنټ کې ټکسټ موجود وي، دی به هم د صفحې بر زیاتوي، هم به ټکسټ تغیر وکړي. دلته موږ ټکسټ لرو چې ورته وګورئ چې تغیر پکښې راځي. رابسو ټکسټ ویډ به انتخاب کړو. اوکې، هم به صفحه تغیر کړي، هم به د حروفو هم لږ څه تغیر ورسره کړي. دې څخه بعد لرو هول پیج. که چیرې دغه اپشن تاسې انتخاب کړئ، دې په واسطه کولی شئ فقط یوه صفحه په خپل ډاکومنټ کې ووینئ. اوکې، ستاسې په صفحه کې د فعلا لپاره یوه صفحه درته ښیي. دا د هول پیج اپشن وظیفه ده. د دې څخه بعد راسئ دې خوا ته لیکل دي منی پیجز. تاسې کولی شئ حتی تر 6 صفحو پورې په خپل ډاکومنټ کښې په یو وخت ووینئ. دلته راسئ صفحو اندازه انتخاب کړئ، مثلا 1، 2، 4، 6. زه مثلا 3 انتخابوم. اوکې، کولی شم 3 مکملې صفحې ووینم. بیا راسئ دلته په دې فیصدي په علامه باندې کلیک کړئ، زوم وینډو ترلاسه کړئ. دلته راسئ هر څو صفحې چې غواړئ هغه اندازې انتخاب کړئ، مثلا 6. اوکې، 6 صفحې به تاسو ته درښیي. بیرته به راسو، دا به واخو نارمل حالت به یې واړو. دا و د زوم دپاره سیټینګ. تاسو کولی شئ دغه عین سیټینګ دلته په ریبن کې راسئ ویو ټب ته. په ویو ټب کې موږ عین سیټینګونه لرو. په ویو ټب کې راسئ زوم کلیک کړئ، تاسو ته به دغه وینډو خلاص شي کوم چې موږ مخکې کار کړو. د دې څخه بعد دلته موږ د 100 درجو دپاره ډیفالټ اپشن لرو. تاسو کولی شئ همیشه دا کلیک کړئ، ستاسې صفحه به د صفحې د لیدلو اندازه به څه وي، 100 به وي. د دې څخه بعد که غواړئ چې یوه صفحه ووینئ 1 پیج کلیک کړئ، که 2 صفحې غواړئ چې ووینئ 2 پیجز کلیک کړئ. دا اکثره د ریډینګ په وخت کښې ډېر استفاده کېږي، تاسې کوم معلومات لرئ په خپل ورډ ډاکومنټ کښې. او پیج ویډ به څه کړي، د صفحې بر به زیاتوي. نو دا ټول د زوم سیټینګونه. خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست. هر اندازه چې تاسې خوښ یې تاسې کولی په هغه اندازه د هغې اندازې استفاده وکړئ، هغه سیټینګونه د ځان لپاره برابر کړئ او ډیفالټ دغه څخه استفاده وکړئ. بیا هم ستاسې د نیکو نظرونو په هیله یم د یوټیوب یا فیسبوک له لارې زما سره تماس ونیسئ. نور مو په خدای سپارم. تر بله درسه اباد اوسئ. خدای په امان.